ډېره استا بنده کاکا ډېره استا ښه استا چې خراب یې نه کړي راته استا بسم الله دې ویلې ګوره بنده یې نه کړه ماما کنه ورته ستاسو دی ښه چې دا مې تاسو ته راوړی ماما او ولا دا ستاسو دی له دې کلي که ډوله ما راغلم تنګ له بدم څومره خوشحاله که تاسو وګورئ یار د عطا صاحب ټول ژوند چې کوم دی د خلکو په خدمت کې تیر شو د غریب سړي سره هر وخت چې دا ویني د به د غریب سړي سره کومک وي دا به د غریب سړي تپوس کوي دا به د یو معذوره سره ولاړ وي دا به د یو شل سره ولاړ وي دا به د یو ضعیفه انسان سره ولاړ وي الله دې دله په عمر کې برکت واچوي الله پاک دې د په شان نور هم ډېر زیات خلک پیدا کړي د انسان په زه خو به دا ووایم چې د انسان په جامه کې دا الله پاک یو فرښته رالیږلې ده قسم په الله چې د هره ویډیو زه ګورم ماله جړا راځي هغه جړا د خفګان نه بلکې د خوشحالۍ وي ځکه چې دا داسې همکاري د انسان سره کوي ته به وایې که دا د سکه رور دی ته به وایې که دا د سکه زوی دی نو داسې یو قسم ویډیوګانې جوړوي چې د هر چا د زړه نه د دپاره دوا وځي د هر چا د خولې نه د دپاره دوا وځي تاسو د کمنټ سیکشن ته ځئ تاسو د کمنټونه ګورئ دلته چې کوم کمنټونه کیږي یاره قسم درته خورم چې په سلو کې به سل واړه کمنټونه د دوا وي دته به خلک دوا کوي دته به خلک وایي چې الله دې زما عمر درکړي عطا صاحب داسې یو انسان دی چې تل د انسانیت خدمت کړی دی الله پاک دې په افغانستان کې په پاکستان کې نور هم دغسې صحافه دغسې خدمتدار خلک پیدا کړي لکه څنګه چې عطا صاحب دی یقین وکړئ چې کوم ځای کې هم داسې سخته معامله راشي داسې یو افات راشي نو عطا صاحب د ټول نه مخکې هلته ځان رسوي بل خوانه تاسو وګورئ په سوشل میډیا زموږ داسې ډېر رونه دي چې هغوی راپاسې یو بل پسې بدې ردې وایي یو بل پسې حتی عالمان هم ټارګېټ کړي عالمانو پسې هم خبرې کوي نو یار تاسو د عطا صاحب ویډیوګانې ګورئ تاسو د هغه نه لږ عبرت والی چې هغه څنګه کردار ادا کوي نو ومې غوښته دوستانو چې به ده باندې یو ویډیو جوړه کړم ډېر یو زبردسته ډېر یو نایس انسان دی الله پاک دې زرکلن کړي دغه کم کس سره چې دغه مرسته وکړه دغه غریب انسان دغه چې دی دغه یو څو میاشتې مخکې د یو لویې واقعې سره مخامخ شوی دا بیچاره په پاکستان کې د بچو د لږې د فقر د وجې نه چې کوم دی د ساګو په ځای لکه مطلب د ساګو په تېروتنه کې بل څه غلط څه شی خوړلی و چې هغې د باعث د ده چې کوم دی څلور بچي په حق ورسېدو دغسې یوې انګور هم په حق ورسېدله نو دوستانو عطا صاحب تل هڅه کړې ده هغه کس سره مرسته کړې ده چې کم مستحق وي او هغه کس سره مرسته کړې ده چې کم ډېر ځورېدلی وي الله پاک دې عطا صاحب له ډېر عمر ورکړي د عطا صاحب په ویډیوګانو باندې چې کوم دی چې څومره هم زه خبرې وکړم که د نن نه تر د سبا سهاره پورې خبرې وکړم نو قسم دی که دا خبرې ختمې شي عطا صاحب داسې یو فرښته ده عطا صاحب داسې یو انسان دی چې ټول عمر یې غریبانانو ته وقف کړی دی قسم دی د ده په روژه کې په هره روژه باندې د ده به ویډیو راتله په روژه خوله باندې به د خپل غریب عوام مرسته کوله خپله غریب عوام کومک به یې کولو تاسو دې تر څنګ وګورئ د ده یو ورځ به هم تاسو داسې وینئ نه چې د مطلب په خپل کور تېره کړي یا یې په چکرو کې تېره کړي تل ټول عمر یې وقف کړی دی خپل غریب ولس ته الله پاک دې داسې نور هم پیدا کړي الله پاک دې په پاکستان کې د عطا صاحب په رنګې خلک پیدا کړي الله پاک دې په افغانستان کې نور هم دغسې خلک پیدا کړي راځئ دغه ویډیو ګورو چې څه وایي لږ صافي هم کراته که نه د ګاډۍ خراب تراب که سودا مې کېرده نه وای راوړې دلته ما څه کوله ګاډۍ به مې پاک ګاډۍ و ټولې په ګردونو کوراته ماما پوهېږي تیزه لري ته کښېنه ورته ته کښېنه ته لږ ته یې مخه راتاو که دغلته زه اوس وګورم تیزه لري لور دې پکې کښېنوه ته شو لورې د بمونو د مرمیو ګاډی راته خراب نه کړي ماما ښه لږې راتاو که زه یې نشم تاوولی هر ګړیو د سړیو آن په ما بدې شکې کړي بدګمانه بشي ګرانې د نفرت تخم کرلی راته کور کې څو تاسو وګورئ دغه رور ته چې کله عطا صاحب دغه چابي ورکوي نو د دغه یقین راځي ولې چې داسې یو ګاډی دا خو کم از کم 14-15 لکه روپۍ قیمت لري
او دغه حساب لاغه سودا ولا هم راوړل نو چا هم دا یقین راځي د غرور وای کما سره دا غپولي او د اتا صاحب دا یوازینه داسې غټه مرسته نه ده د اتا صاحب که داسې مرستې زه یاد کوم نو کېدای شي چې زما ټوله ورځ دغه په دغه غټو مرستو باندې ولګېږي اتا صاحب یو د انسان په روح کې چې کوم دی الله پاک پر اختیار علیګل ده د نورو ویډیوګانو لپاره دوستانو زمونږ پیج در سره لایک کړئ زمونږ یوټیوب چینل جاوید افغان افیشل هم در سره سبسکرایب کړئ هر چرته چې یاستئ دوستانو د الله فامان درې کومه حضور پښتون مثال لګنو چې چا ګیره لاس کې درکړل ټولې د مو کاګه تا به مال سودا راوړل په دې تا لا شکر گزار یم الله نو شکر گزار یم تا نه هم سره نګي وګړه دستا غاړه د الله دې تا ته روزي کوي او بس خلي من لم يصير دوات هذا كي يعني صدق صدق رسول هذا بس دې خوشاله مو الله نو خوشاله شکر يا الله باغا چې دا انسان شته چې زموږ غریب ته پوسه وي کني اسمه دا خلق دې خلق خلينا تخدي وزم چې ترقم انسان دې زلمي دنه ته دعا کوي ان شاء الله دا سخت کې دا سره مو راځي دا سره دراو خمامه دا موټر دې تاسو مبارک دا موټر ته تا راوړې ده دا موټر د ستاده ښه خپل بچو ته به نفقه راوړي خپل بچو ته به حلاله نفقه راوړي خپل عبادت پکې خپل مونږ پکې صحیح ده څنګه پلګ او دا موټر ستاسو دی ښه چې دا به تاسو راوړې ماما درشه او ولا دا ستاسو دی کا ډول ما رغلم تنگ لبدم نه یو هر څومره خوشاله سمې لاس کې د انده وتا ته سمې زړه درپ کوي څومره خوشاله اول خو کلی والا ناس کې نه ولا چې تاسو دی دا والا د خط دا موټر تاسو شو ښه او دا تاسو خط شو د ګاډي هر څه شو دا کاغذ شو والا لاسو کیون زوی لیوانو پچای دا کوچان تخت لکېږدیو خو